حافظ محمد معصوم دا لکه یې سب د خدای قانون دا اوم حافظ محمد معصوم دا لکه یې سب د خدای قانون دا سوی په برخه سماوي حق آیاتونه شمې مشالونه بیا ناوي دومره سپین بالفان دي سوی په برخه سماوي حق آیاتونه شمې مشالونه بیا ناوي دومره سپین پهلوان طالب بخشي بیا محمد یا مدرسه وړاندې څراغونه شمې مشالونه بیا ناوي دومره سپین بالفان دي اتم حفیظ خلیل احمد د محمد رحیم زوی د زابل ولایت د ښار صفا ولسوالۍ د ارهد مانده اوسېدونکی اتم حفیظ خلیل احمد د محمد رحیم زوی د زابل ولایت د ښار صفا ولسوالۍ د ارهد مانده اوسېدونکی اتم حافظ خلیل احمد دا تعلیم کړی دا ادب دا اتم حافظ خلیل احمد دا لارت لمی دا ادب دا تعلیم کړی رحمتونه شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی خالق تعالی ور باندې کړي رحمتونه شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی بیا محمد یا مدرسه وړاندې څراغونه شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی اوس هغه محترم قاري صاحبان چې محمدیه مدرسه کښې د ستر کلام قرآن افغانستان قرات ورسره ده د هغوی نومونه په ترتیب سره اول حافظ قاري حضرت عمر د شرف الدین زوی د زابل ولایت د بیزانې ولسوالۍ د ناوې د کلي اوسېدونکی حافظ قاري حضرت عمر د شرف الدین زوی د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د ناوې د کلي اوسېدونکی حافظ قاری حضرت عمر دا قرآن تو فضل وردا حافظ قاری حضرت عمر دا قرآن تو فضل وردا تو فداوی با الله ورکړي راحتونه شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی تو فداوی با الله ورکړي راحتونه شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی یا محمد یا مدرسه وړاندې څراغونه شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی دوهم حافظ قاري سفرخان دامو خان زوی د زابل ولایت د شادي ولسوالۍ د شیخان د کلي اوسېدونکی حافظ قاري سفرخان دامو خان زوی د زابل ولایت د شادي ولسوالۍ د شیخان د کلي اوسېدونکی اچو بیلنگ دینی پیانا حافظ قاری غم سفرخانا اچو بیلنگ دینی پیانا حافظ قاری غم سفرخانا فقل جواری نتر سر ارمانونا شمی مشالونا بیا نوی نور سپین بالفان دی فقل جلالی نتر سر ارمانونا شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی بیا محمد یا مدرسه وړاندې څراغونه شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی دریم قاري صفت الله د روح الله زوی د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ د باغو د کلي اوسېدونکی قاري صفت الله د روح الله زوی د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ د باغو د کلي اوسېدونکی یادا شبدار اخر د چا ده صالح کاری صفت الله ده تعلیم تدبیر دا دړوي دا درسونه شمې مشالونه بیا نوی نور سپین بالفان دی تعلیم تدبیر
دالاري دا درسونه شمي مشالونه شمي مشالونه بیا وینم رسپین بلفان دي بیا محمد یا مدرسه وړاندې څراغونه شمي مشالونه شمي مشالونه بیا وینم رسپین بلفان دي بیا وینم رسپین بلکان دي مبارک نشه مبارک مشه الله جل جلاله دې ستاسو دا زیار په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او الله جل جلاله موږ ټولو ته دا مبارک کلام د عمل توفیق او الله کوي او د استقامت دعا لپاره بنظمي جوړه کړل خلکو ته دا غزارینه او فتنینه غونډه خپل مبارک وینا سره اے محمد یاري رشمه جوړه لا لما حد الغرفة لا يكشف کښېنئ کښېنئ تر دا کښېنه ور ولاړ نه د تا ولې موږ له مخ څه نشته کېدی بله وارې هلته چې میشو پروا نه لري لارې څه نشته کېدی ژر کوه ژر کوه ژر کوه سناوله رشمه جوړوي رشمه جوړوي تاورمان ابي برمان تلره کاله کې رشمه جوړوي ابلي خاصه ده غيوا ونه غورځېږي نه ته دغې څه ښکاري ته در مخته څه در مخته څه سفر راکه راکه طالبه دا دې څه ډاور کاله ايه وتاكد ايه ايه دروانك وتاكد ايه وتاكد يا لي واحد